یقین وکړئ چې تباهۍ طرف ته روان یو. تاسو نن د ځوانانو دا ګیرې ولیدلې، دا ډیزل هم پکې ولیدلې. قسم په الله چې یریږم همدا کور رړتو نشي چې په کوم کور کې داسې ځوان ای ځوانه دا جولۍ درته داسې خوراک مینت درته وکړمه، دا علما در پسې ټول راغونډ کړمه، په خپو دې پرېوځو چې ته چې په دې کې دا نخرې کوي. تا کتلی دي چې د 1,24,000 پیغمبرانو په یو ځای د هغې سنتو مذاق تې اوړه کو. ته لا په کور کې ناستې پلاره ته داسې زوی کور کې پرېږدې ځوان دا کور رړتو نشي چرته. د کور نه به دې د بېدینۍ اډه جوړه شي، اډه دا ته څه کوې بچیا وایي په کوم طرف رواني؟ ما ورکوي، دا مور دې ورکوي، دا بچي ورکوي، دا خاندان ورکوي. ته چې دا قینچي رالی او د 1,24,000 پیغمبرانو د سنتو په یو ټیم مذاق اړوئ، زه به خدای له جواب څه ورکوم؟ ته به میدان محشر کې څنګه د پیغمبرانو مخې له ورځي؟ ته به د امام الانبیا مخې له ورځي؟ مخامخ کېږي به؟ نو چې تا دا توهین کړی، دا ګورې توهین دی، دا مذاق دی، مذاق. توبې ته وباسو، توبې بچو ته کورونه کې واقعات بیانوئ. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي، دا صحیح حدیث دی، د دې معمول شروع کوي، کور کې لږ اعمال شروع کوي. چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي او دسو کې سنت کور کې وکړي او جمعات ته فرض مانځل راشي، وایي چې کم سړی مستقل سنت سحر په کور کې کوي نو یو به الله د رزق فراخه کوي، په دې کور کې به رزق فراخه کیږي، په دې کور کې به د رزق تنګي نه راځي. زه نه وایم، امام الانبیا فرمایي. دویم په دې کور کې به جګړې کمې شي، د ښځې خاوند دا اختلافونه نه دي، دا جګړې نه دي، دا به کمې شي چې کم سړی کور کې مستقل د سحر سنت کوي. دریم آخره خاتمه به الله په ایمان نصیب کوي. دا د امام الانبیا د خولې وینا ده. سحر سنت کور کې کوي، رزق به پراخه کیږي، جګړې به کور کې کمیږي او الله به آخره خاتمه په ایمان نصیب کوي. پلارانو میندو کور کې تهجد کوي چې دا بچی ما واز اوري، چې بچی په ډډه اوړي چلته پلار په تهجد ولاړي، چې بچی په ډډه اوړي چې موري په تهجد باندې ولاړي. میندو سوال درته کوم، سوال درانه لباسونه په ځان راواړوئ، د بچو لږ فکر شروع کوئ. دا بچی ډېر بې حیا شوي دي، دا بچی ډېر بل طرف ته روان شوي دي. مورې ستا د تربیت ضرورت دی ما سره، زه خپل کوشش کام، په مدرسې کام، په جماعت کې کم، په منبرې کوو، په محراب یې کوو، خو پلارانو میندو تاسو را سره هم لږه ملګرتیا وکئ. دا بچي هم د ډېرو نارواګانو نه منع کوئ، وایي بچیا د دې ذمهوار زه راځم، ما نه به الله د دې تپوس کوي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.